سلامونه دوستانو جوړ په خیر بشیر وطن دوست یم د fruit went bad میوه خرابه شوې ده یا خوسا شوې ده یا له منځه تللې ده. that boy is running that boy is running هغه هلک چې دی هغه ځغلي یا په تاخته باندې دی. I'm waiting for the bus زه و بس ته منتظر یم یا انتظار کوم. he was patient دی حوصله درلوده یا مثلا منتظر کېدل چې پاتې سي عجله نه درلودله. the boy ran away هلک ولاړی وتښتېدی یا پښې سپکې کړلې. do you go to school by bus آیا ته و مکتب ته د بس په واسطه باندې یا په بس کې ځې. he couldn't understand the sentence دی په جمله باندې نه پوهېږي هغه جمله باندې سر نه خلاصېږي. add a little sugar and milk یو څه بوره او شیدې ور واچوه ګیلاس ته مثلا سره ګډې کړه. I go home early every day زه کور ته هره ورځ وختي ځم یا زه همیشه کور ته وختي ځان رسوم یا ځم. I must return home within a week زه باید په هفته کې دننه کور ته بیرته ولاړ سم یا وګرځېږم مثلا یو ځای څخه بل ځای تللی. how far is it from here د دې ځای څخه څومره لرې یا څومره فاصله لري. he is still young دی تر اوسه پورې ځوان دی لکه موږ تاسې. it's up to you to decide دا پتا اړه لري چې پرېکړه یا فیصله وکړې. can I use this bike کولی شم زه دا موټر سایکل استعمال کړم یا دا موټر ګاډ استعمال کړم. بایک موټر ګاډ ته وایي. English is difficult to learn انګلیسي مشکله ده یا د انګلیسي زده کړه سخته ده نه ده دوستانو تشویش مه کوئ زه در سره یم. I went for a walk in the park زه لاړم و پارک ته چې قدم ووهم. The door is open now دروازه خلاصه ده اوس. what are they made of دا له څه شي څخه یا دوی له څه شي څخه جوړ شوي دي. everybody likes him هر یو د خوښي د هر چا د خوښي د هر چا ته خوند ورکوي. get me a chair please چوکۍ راته راکړه وبخښئ مهرباني وکړئ دا چوکۍ راته راکړئ. I am glad to see you زه ډېر خوښ یم چې تا ګورم یا دې وینم. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست په کوم ځای کې پوه ویډیو پورې د خدای په امان ښې چارې.